حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها مبارکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جگر ده د حسنین امور ده د علی شیر خدا ټبر ده جنت کې به د بیبیانو د جنتیانو سردار وي چې کله قبر ته کوزوله ابو موسی اشعری صاحب قبر ته ولاړ دی قبر ته आवाज کوي اے قبره تا ته پته شته نن مونږ تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم لخت جگر راوړی ده نن مونږ د حسنین امور راوړی ده تعالی نن مونږ د جنتیانو زنانو سردار تعالی راوړل نن مونږ د علی شیر خدا تبر تعالی راوړل اغه زین ورته आवाज کیږي د قبر نه زد حسب نسب کور نه يم زد عمل کوریم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل یا بنیا لا تعتمدي على نبوتي زما بچوړیا زما په نبوت باندې اعتماد ونکي اعملي 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 عمل کوا زما نبوت ستا د نجات ذریعہ الدا چې ستا په خپل ژوند کې د الله سره تعلق جوړ عزیزانو محترمو مونږ علماو دې ماشومانو ته سبق وی خواري چا کړی دا مهنت چا کړی دی چندې چا کړی دي علماو کړی دي سختي علماو تیری کړی دي تا خو شان شبړ زوی راولېګو ویختي منګزوم نو کالر اسخاوي جامع اسخاوي سینې خالی وا یادا د کنزلو نډک کړي وا مولا له راوستو هغه عالم ورته شب و روز محنت شروع کو د قران نډک سینې تعالی راولېګلا قجیر مخ تعالی راولېګو واستخبي چاپی کوي ستا ادب کوي مقام بد چاو چتوي د قیامت په ورځ باندې به تا چاته پسريږي هغه پلار او مور ته به تاج پسريږي چې کوم پلار او مور خپل بچینا صرف زړلوي کړي دی یو مدرسې ته لګلې دی هغه بچی علم کو حفظ کو پلار ته به د قیامت په ورځ تاج پسريږي تاج مونږه بادشاہانو ته پسرو تاج وړو خلکو ته نه پسريږي د مور او پلار ته به تاج پسريږي هغه وخت کې به برید ته تاوي د خاندان لس کسانو ته د حافظ قرآن سره کنفرم ویزی دي د جنت ټیکټ دی سره هغه خاندان والا کسان چې جهنم به واجب وي خو په خاندان کې سو قسم خلق دی یو هغه سړی دی په خاندان کې چې حافظ ته او چونی ته او طالب ته وي مړه مکه ودا سبق مو وایا خوري بسو اغوندې بسو بیا بدل سوک لور خور نه درکې بیا بتا به معاشره کې څه حیثیت دي خلک وایي مونږ پسې کنه مولا نو څه کړي دي په معاشره کې ورور ته زمانه څه خبر چې ما څه کړي لکه په دې خبره د وضاحت کوم چې مونږ څه کړي اختصار سره کوم مفتی صاحب به تاسو به تفصیل سره خبرې کوي اغه لاسو کسانو تبا چې چا دی خپل وراره خوري ته دا ویلی بچیو کو پیسې د سره نه زبر درکم حفظ وکا علم وکا په موټر سایکل دی بوزم گاډي کې دی بوزم مدرسې نه دغه دلې بیا بوزي دغه سل لاسو کسانو باندې چې د جهنم ور واجب شوی وي اغه لاسو کسانو د پاره بده سفارش کوي تاسو په دې پلای کې د بونیر والا او د سوات والا کیمپو تاسو ته یادي متاثرینو په دې کیم کې ناس یو سړی چې هغه زمون کلیوالو زما آشناو زما ضرور آشناو هغه ورته ویلو ته په کوم سنټر کې یې زه په پلاني سنټر کې الته خو زما ډیوټي ده یره زه خو ډیر په ګرمۍ کې ولاړم دغه سنټر نه دغه سړی چې راووت او ما ته زما ورور ته आवाज وکړو په دې لار باندې راشه سامان ډبل والے او زه کوړتا څومره به سړی خوشاله ده یره زما ما ته په ګرمۍ کې ما ته بیلین نمبر ملاو شو د قیامت په ورځ چې نور دی وی نيزي وی پیغمبران نفسي نفسي وایي حضرت عیسی علیه السلام نفسي نفسي وایي او قران کریم تذکرہ کوي چې عیسی علیه السلام ته د قیامت په ورځ الله وایي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله دا یو جمله با
عیسی علیہ السلام ته الله وایي حدیث مبارک کې راځي د عیسی علیہ السلام د تندي مبارک نه به په ځای د خولې نه وینه را روانه شي. عیسی علیہ السلام ته پته د ما نه دی ویلي، یهودیانو ته هم پته نه دی ویلي، عیسایانو ته هم پته نه دی ویلي، موږ ته هم پته نه دی ویلي، لیکن د الله د دې خبرې دومره روب دی ستا او زما به کوم حال وي. په داسې حالت کې تا ته ستا حافظ ووایي راځه ماما، راځه خوریا، راځه روري، راځه د ترزویه، راځه چې ما د پاره نن سفارش دی، ما ته نن اختیار میلاو دی. ستاسو په دې علاقه کې څوک ممبر شي یا وزیر شي، د هغه د ماما زامن په ګاډي کې کاږه ناسي داسې که نه دې خو جدا ناسي سوچو ته نه ګوري، تاڼهدار ته نه ګوري، په لارې ناکهبندي ده، پولیسو لاسو و دی هغه پولیس ته وایي څه چل دی خیر دی، هغه وجي سوچو صاحب ولاړ دی ناکهبندي ده ورشه سوچو ته وایي زما خوا دې راشي، هغه چې سوچو ته لاړ شي سوچو صاحب هغه سړی خو ده ته وایي چې ما خوا دې راشي، دا څوک دی تپوس چې وکړه زه د فلاني وزیر صاحب ماما یم، او خدای زی چیرې سره سکای هغه ته پته ده چې اوس حکومت دی او د بیټ والا حکومت دی، په لوړ مې ونه وي چرته زمانه چرته چکه جوړه نه کی، ټرانسفر مې نه کی، ټرمینیټ مې نه کی، ماما یې د خپل خورۍ په سر مزي کوي، خورۍ د خپل ماما په سر مزي کوي. دا منظر به د قیامت په ورځ وي، اعلان به وشي وقفوهم انهم مسئولون، ودروي د خلک ودروي د دې پاسپورټونه چک کوي، هلته به ماما وایي ته ما نه پېژنې زه څوک یم، څوک یې ته څوک یې، زه د فلاني حافظ صاحب ماما یم، خدای پاک ځه فرشته پولیسه ده، هغه فرشتې ته پته ده چې د دې حافظ قرآن د الله په درګاه کې کوم شان دی، اسې نه چې الله ته زما په خلاف شکایت وکړي چرته الله به ما ټرمینیټ کی، الله به ما ټرانسفر کی، ته ولې ته ولاړې، هغه وخت کې به بیا پته لګي چې تا ته وایي راځه خوریا، راځه ماما، مزې به پې تاسو کوئ، سبق ورته مونږ وایو